سلامونه دوستانو نن خو بیا تازه خبرونه را پیدا شوي دي ترامپ پر اتک سره انګلستان ته په دغه ارتباط باندې دغه طرف څخه بیان ورکول چې د باګرام ماډه په ارتباط باندې به موږ خبرې وکړو او کوشش وکړو چې د باګرام ماډه به خپل لاس کراولو او نه پرېږدو چې د باګرام په اړه کې چینایان ناته وستوګن شي. نو د دې په ارتباط سره خو اول د واقعیت خبره دا ده چې اختیا هم ترامپ ته ډېر زور ورکوي چې 20 کاله مبارزې په نتیجه کې چې هم د امریکا پیسې ولاړې هم یې اسلحې ولاړې او هم هغه اډې ولاړلې هغه اډو باندې چې پلانونه نیول شوي ول پروګرامونه نیول شوي نه اډې ولې اته اډې وې بیا څلور اډې شوې بیا دوه اډې شوې هغه ټولې له لاسه ووتلې او له بلې طرفه چې ترامپ په دې باندې همیشه تر دې چې د اډو لاسته راوړي زیات کوشش په دې کوي چې د بایډن اداره په دې باندې سیاسي ګزار ورکړي او هغه تر فشار لاندې ونیسي. خو رابطه لغیر را دې خواته به راشو د افغانستان حکومت په دې باندې پوه دی چې د باګرام د اډې په سر باندې له هېڅ هېواد سره معامله نه کوي ځکه د باګرام اډه د داسې هېوادونو ترمنځ چې هغه زروي سلاوي لري چین ده روسیه ده امریکا ده او دوی به زور ازمایي کوي او امریکا به افغانستان به د باګرام اډه د دې ته منځ ته ورغورځوي دا د افغانستان د امنیت پر زیات خطرناک عمل دی او دا کار به هیڅ کله هم ونه کوي د باګرام په سر به له هیڅ چا سره معامله ونه کوي. باګرام د افغانستان د خاورې جز ده او د افغانانو په اختیار کې افغانستان به خپله د باګرام له دې څخه د خپل هېواد د دفاع په خاطر باندې کار اخلي. له بلې طرفه چې دلته په دغه بیان سره یو تعداد د تښتېدلي د تیر نظام دغه شرمېدلي د جمعیت او د جنبش قومندانانو جنرالانو بیا یو ځل خپله وطن پلورنه عجیبه په اثبات ورسول. دوستم له یو طرفه څخه ادعا کوي چې اوس سړی راسئ د باګرام بیا د مال څخه تاسې نشئ نیولی او زه به درسره کومک کوم زما په واسطه باندې به باګرام نشي او د جمعیت قومندانان دلته ورته وایي چې موږ خو د باګرام په نیولو کې ډېره ښه تجربه لرو. هو واقعا هم دوی ښه تجربه د وطن پلورنې لري د وطن په سر د معاملو ښې تجربې لري. موږ په یاد دي چې د افغانستان په سر دا قرارداد امضا کړی ولو او چې په هغه کې فاهم ولو عبدالله او یونس خاني درې سره د وزیر خارجه پایس یو د وزیر داخلي پایس او بل د وزیر دفاع پایس باندې د امریکایانو سره قرارداد کړی و چې تاسو په افغانستان کې بمبارد کولی شي چاپیا اچولی شي افغانان نیولی شي بندیانولی شي خوندنامو ترې لیږلی شي هېڅوک تاسو څخه پوښتنه نه کوي. دوی بیا هم نازل دي دې ته چې دغسې قرارداد وکوي د افغانستان په سر باندې داسې معامله وکوي د خپله وطن پلورنه هر چېرته په اثبات رسول او یو ځل بیا په اثبات ورسول. ولې دوی دې په دې پوه شي چې نن افغانستان د اصلي افغانانو واکدارانو په لاس کې دی او په خپل اختیار کې دی. نن نه دوستم دې صلاحیت لري چې خپله دریشي واغوندي او یو سره یوسي او نه باباجان دې توانمندي لري چې بیا راشي د باګرام په سر باندې معاملې وکوي. باګرام به د افغانستان د خاورې د ساتلو په خاطر باندې د افغانانو په لاس کې وي. تاسو دوستان په دې مورد له ما سره هم نظر یاستئ خپل نظرونه سره شریک کړئ چېرته موافق یاستئ. دا ویډیو دومره شیر کړئ چې هم د دې وطن پلورونکو چېرې ټول هېواد ته معلومه شي ثابته شي چې دا د وطن سره هر وخت به ملي تعذیر د 4 کاله د ټولې دنیا د استخباراتو دروازې وټکولې هېڅ چا دې ته د سلام ته وعلیک نه ویل. نن چې ترامپ هلته خبره یاده کړه دې دلته بیا تیارې تحفې کش کړې ویې ویل چې دا د امریکایان راځي او قدرت به بیا موږ ته راسپاري بلې دا بیا خوب هم نه ویني دا د خیال هم نه کوي. بیا هېڅ هېواد په نړۍ کې د دې توانمندي د دې توان نه لري چې بیا د افغانستان ته زړه ښه کړه او افغانستان ته دې راشي. افغانستان به د افغانانو په لاس کې وي یو خپلواک هېواد پاتې وي او خپل افغانان به یې اداره کوي. نو د دوی چهره به افغانانو ته ښکاره شي او له بل طرفه د افغان حکومت ته هم یادواري شي په دې ضمن کې چې ګوره د باګرام په اډه باندې له چا سره د هېڅ نوی امتیاز په مقابل کې کومه معامله ونه کوي اختیار کې ونه کړي. دا د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره ډېر خطرناک دی. تاسو سره سلام غږ یاستئ کومنټونه کې ولیکئ وبوینو. سلام علیکم.